محمد اشرف غني څنګه او ولې طالبانو ته غوسه شوی دی؟ ولسمشر غني د خپلو پوسټکارټونو په لړ کې د اوبو مهار په اړه وایي د سیمې هیوادونو له لوري د جمهوري نظام او په ځانګړي ډول زما پر وړاندې د خنډونو رامنځته کولو یو دلیل دا و چې ما ویل ابروی ماست او دا کار یې د دې لپاره کاوه چې موږ خپلې اوبو مهار او خوندي کړو. ولسمشر زیاتوي په ورته مهال سیمه باید یوې نتیجې ته ورسیږي چې دا چې موږ د اوبو تولیدونکي یو او دوی یې مصرفونکي دي نو باید په ګډه او په حقه حقوقو هوکړې ته ورسیږو او پرته له به دوی لکه د اوس په څیر زموږ له اوبو یو اړخه ګټه پورته کوي څوک چې خپل حق ونشي ساتلی نورې ګټي او څټي یې. ولسمشر د کمال خان بند په تړاو د ایران غبرګونونو ته په اشارې زیاتوي د هلمند معاهده ډیره اړینه او واضحه ده. د دغه تړون پر اساس افغانستان مطلق حق لري چې خپلې اوبه هر څنګه چې الزامي ګڼې مصرف کړي او د دې ثبوت لپاره د یاد تړون 5مه ماده بیانوي موږ پر دې معاهدې ټینګ ولاړ یو. ما داسې څه نه دي کړي چې په معاهده نه یو خو ستونزه دا وه چې په تیرو لسیزو کې موږ په حقیقت کې ګاونډیو ته د میلیاردونه ډالرو اوبه ورکړي دي خو په بدل کې هغوی هیڅ هم نه دي راکړي. وروري به کوو خو حساب به ترمنځ وي. په هیواد کې د روانې وچکالۍ ته په اشارې ولسمشر غني وایي د افغانستان د شپږو لویو ښارونو هرات، مزار، کندهار، کابل، خوست او جلال آباد لپاره د اوبو مدیریت طرحې موجودې دي او باید ورته اساسي پاملرنه وشي او خبرداری ورکوي چې له پاملرنې پرته ښارونه په تر ټولو لوی ټولنیز بحران اخته کېدای شي. ولسمشر غني د دې بحث د غورچاڼ په توګه د کمال خان بند جوړېدو ته په اشارې وویل دا چې د افغانستان شمال 6 میاشتې وچکالۍ او 6 میاشتې سیلابونه لري نو د دغه بند جوړولو لویه ګټه دا ده چې نور به ایران ته مفته د افغانستان تلونکي او سیلابونه نه ځي.